نبی علیہ السلام د لاس مبارک کمالات څه جناب سیرت سے یقیناً رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا د کمال والا شخصیت د الله تعالی قانون دا دی کله چې په یو قوم کې نبی لیږي نو په هغه قوم کې د ټولو نه د اعلی خلکو انتخاب کوي بیا په اعلی کې د ټولو نه اعلی چی چې هغه جسمنم اعلی اخلاقنم اعلی نسبنم اعلی لوننم اعلی عقلنم اعلی هغه نه نبی جوړوي دی وجه نه د نبی معنا هم دغه ده نبی علماء تعریف کوي چې دا نبی ادغام چې ته لري کې نو دا فعیل وزن دی او فعیل کله بمعنی الفاعل راځي کله بمعنی المفعول نو دلته دواړه معنی صحیح دي نبی فعیل وزن چې کې او د نبوون نه واغستلی شي او فعیل بمعنی المفعول شي نو نبی چاته وایي په دغه زمانه کې د ټولو نه لوړ شخصیت او اوچت شخصیت نو د رسول الله مبارک بدن یقینا د کمالاتو نه ډک لاس متعلق لاس خو یقینا یو نعمت دی الله تعالی مونږ او تاسو ته راکړی دی په دې باندې خوراک کوو په دې باندې چیکاک کوو ستړي مشي پې کوو د دنیا کارونه پې کوو دا کارونه د رسول الله مبارک په اعلی طریقه خو د نبی علیه صلات وسلام په دې لاس کې معنوي کمالات چې وو نو هغه دنیا کې د هیچا سره نه وو یو کرت مکه مکرمه وه رسول الله مبارک هجرت نه و کړی امام بیهقي رحمه الله دا روایت ذکر کړی چې دلته یو اهل مکه را جمع و او چغې وې رسول الله مبارک فرمایل ولې چغې دي وی اهل مکه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته تنور سور کړی دی او په هغې کې اچی سوځی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورغی او عمار صاحب ژړل نبی علیه صلات وسلام ورته په سر باندې لاس کېښو ورته وی عماره فکر مه کوه دا کافران تا وژلی نشي او زمانه بعد به دې یو باغي ډله تا وژني تا ته به الله ډېر عمر درکړي رسول الله مبارک ته روان شو عمار ابن یاسر صاحب اهل مکه راونیو تنور کې واچو او سر یې ورباندې بند کو کله چې د دوی یقین پیدا شو چې ور مړ شو خو چې سر یې ترې نه لرې که نو عمار ابن یاسر خندل او یې باندې راوویسته روغ سالم ولې د ده په سر د رسول الله مبارک لاس لګېدلی حضرت علی رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږو وی هلته به لاړ چې د خلکو فیصلې به وکړي هغه ورته وی قربان په فیصلو مې ذهن نه خلاصېږي فیصلو طریقه نه راځي رسول الله مبارک ورته وفرمیل دی خوا راشه چې راغی د حضرت علی صاحب په سینه باندې لاس کېښو حضرت علی صاحب فرمایي لاس مبارک دومره یخو چې یخوالی ما په سینه کې محسوس کړ او قسم په الله د رسول الله مبارک د لاس کېښودلو نه بعد زه په د ټولو نه په نازکه مسله باندې الله تعالی پوه کړ او یو به یې درته ووایم زموږ د طالبانو یو کتاب دی نفحة العرب ورته په هغې کې واقعه ده چې دوه نفره د کور نه راووت یو د کور نه 3 ډوډۍ راویستې یو د کور نه 5 راویستې 5 او 3 اته کېږي دوی ډوډۍ خوړه یو سړی په لاره تېرېده دوی ورته ست وکړو راځه موږ سره ډوډۍ نه خورئ هغه ویې خورم دوی سره ډوډۍ چې وخوړه کله هغه سړی چې ته دوی ته 8 روپۍ ورکړې 8 درهم یې ورکړه چا چې 5 ډوډۍ د کور نه راویستلې وې ده ورته وي زما ډوډۍ 5 دي نو 5 روپۍ به زه والم ستا ډوډۍ 3 دي نو 3 ته واله ده ورته وی نه دا په منځ نیمه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فیصله ده حضرت علی صاحب ته وفرمیل چې زما ډوډۍ 5 دي زه ورته یم 5 به زه والم ستا ډوډۍ 3 دي ته 3 واله ورته وی نه حضرت علی صاحب ورته وفرمیل چې دی درته 4 روپۍ درکوي واخله هغه ورته وی والله لا ارضي الا بممر الحق قسم دی که زه خوشحاله شم مګر د حق په فیصله هغه وی چې د حق فیصله بیا ستا 1 روپۍ رسیږي او ته څنګه زما 1 روپۍ رسیږي وی زه به درته اوس فیصله وکړم ډوډۍ څومره وې بیا ته نفر څومره وی 3
و یو به ډېره خوړلي یو به لږه خوړلي خو زه به دا ووایم چې تاسو ټول یو قسم خوراک کړی بله نو دا یوه ډوډۍ یوه حصه تا خوړلې یو د دې ملګري یو هغه میلمه خوړلې دا صحیح ده ویلې دا صحیح ده وی ښه چې اته ډوډۍ او هره ډوډۍ 3 حصې کې بله نو څو ټوټې به دې جوړې شي 40 ټوټې شوي په دې کې اته تا خوړلي اته دې ملګري خوړلي اته هغه میلمه خوړلي بله دا منې ویلې دا منم وی چې دا منې نو ستا ډوډۍ څومره وي وی 4 3 ډوډۍ مې وي وی د هرې ډوډۍ نه 3 حصې چې جوړې کړې نو ستا د ډوډۍ نه څو ټوټې جوړې دي ویلې نه وی اته خو هغه ملګري وخوړې یعنې اته تا وخوړې بله اته چې تا وخوړې ستا د ډوډۍ نه یوه حصه پاتې شو بله د ده څومره ډوډۍ دې وي 15 هره ډوډۍ چې 3 حصې کې څو به جوړ شي 15 بله 15 کې اته د خوړلي دي څو پاتې شوي هغه میلمه د ده 2 ټوټې خوړلي دي او ستا یوه خوړلې ده نو 2 روپۍ د ده حق کېږي 1 روپۍ ستا حق کېږي 1 روپۍ واغسته او هغه ډېر زیات خوشحاله شه دا هغه د رسول الله مبارک هغه د لاس برکت یو صحابي دی ابو قرصافه رضی الله تعالی عنه نوم دی هغه وایي پلار مې وفات شو بله چې پلار مې وفات شو یو کور کې مې یو مور پاتې شوه یو مې خاله پاتې شوه د مور خور او د پلار نه موږ ته ډېر پسونه او میږې پاتې وې هغه به ما سر ته بوتلې وی ترور راته وی خاله چې ته خو ځې مدینه منوره کې دا زموږ مال سره خو د مکې مکرمې نه یو سړی راغلی بله او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده چې ګور هغه ته ورنشي وی زه یو ورځ په دې لار تېرېدم چې رسول الله مبارک مې ولیده ډېره مزه یې راکړه ما وی قسم دی که دا مخ د دروغجني ویم سار نه ورسره کېناستم او مال مې همداسې پرېښو مازدیګر شو چې را روان شو خو مال خو مې وږی را روان ویلې خاله راته وویې چې بچیه مال دې وږی راوسته خو که سبا ته دې وږی راوسته بیا دې نه پرېږدم وی سبا چې په دې لار تېرېدم او رسول الله مبارک مې ولیده زړه مې ترې بیا ونشي بیا مې مازدیګره پورې همغه سره وخت تېر کړ رسول الله مبارک سره بیا مې مال وږی راوسته وی بیا لخته راپورته که که سبا ته دې وږی راوسته بیا دې نه پرېږدم سبا چې لاړم بیا مې زړه ونه شو رسول الله مبارک سره مازدیګره پورې وخت تېر کله چې مازدیګر شو نو د خاله هغه غوسه راته یاده شو نو په ژړا شو رسول الله مبارک راته ولې ژاړې قصه مې ورته وکړه چې قربان دا 2 ورځې زه تا سره وخت تېر کړم مال وږی بوزم نن یې راته قسم کړی چې وهي به مې نو نن خو بیا مال وږی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل کوم ځای کې دی مال دی وایي مال مې دغه ځای کې دی نبی علیه صلات وسلام را سره لاړ او په دې یو پسه او میږه باندې لاس راکش ویل هغه موړ شو خېټې مبارکه کې چې دی نو واښه پیدا شو او غولانځ یې راپرېښ چې مال مې راوسته خاله مې راته ولاړه ده او لخته ورسره ده چې دی به بیا مال وږی راولي چې مال یې وکته ډېره خوشحاله شوه ورته وی بچیه دغه ځای درنه پاتې نه شي او دې ځای کې ډېر واښه دي نن خو دې مال ډېر تیار راوستی ده او ډېر موړ دی وایي ما ورته وی خاله دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه تا منې کوله ما ورته قصه وکړه وی بیا راته مور ووی او دې خاله چې موږ هم رسول الله مبارک ته بوځه سبا مې چې بوت ته نبي علیه صلات وسلام کلمه د شهادت وي چې را روان شو وایي ما ورته وی خاله رسول الله مبارک دې خوښ شو راته وی بچیه خولې نه شاد دوړېده و یو عجیبه خبره درته نه کوم کله به چې خبرې کولې نو د دې خولې مبارکې د غاښونو د میز نه به رڼا راوتله نو د رسول الله مبارک د لاس مبارک دا کمال و چې ګوره هغه مال دا موړ شو کله چې رسول الله مبارک مکه مکرمه فتح کړه بلال صاحب ته وویې وی کعبې مبارکې په چت وخېږه او اذان وکړه کله چې اذان شروع کړ د اهل مکه او څو ماشومانو هغوی ورپسې مسخرې شروع کړې رسول الله مبارک ورپسې ورمنډه کړه هغه نور خو ترې وتښتېده یو هلک یې راونیو هغه ته ابو محذوره وایي رضی الله تعالی عنه په سر یې ورته لاس کېښود ورته وی بچیه څه دي وي ته ووایه نو هغه یو کرت دا شهادتین پټ وي ډارېده بیا ورته رسول الله مبارک وی په زوره یې ووایه نو بیا یې په زوره ووایي هغه قسم کوي چې د رسول الله مبارک لاس کېښودلو سره مې په زړه کې د ایمان تخم زرغون شو وایي ما ورته ووایي چې ما ته کلمه ووایه نو وایي مسلمان شو نو تر اخر وخته پورې به د اذان کې ترجیع کوله
ترجیح دې ته وایي چې شهادتین 2 کرته په پټو وې 2 کرته په ښکاره وې زمونږ مسلک کې ترجیح نشته خو ابو محذوره به دا اذان نه پرېښوده ولې وی د دې اذان په وجه باندې خدای پاک ماته اسلام نصیب کړی دی اوس هم چې حرم شریف کې د اذان میراث دی دا د ابو محذوره صاحب په دې لمسو کې دی په دې کې را روان دی نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لاس کې دا کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منورې ته هجرت کاو نو دوی سره هغه توخه ختمه شوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ته وګوره که چېرته آبادي په نظر راځي چې هغوی نه د خوراک شی نه وه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شګې یو ډېرۍ توخت ورته وی قربان یو خیمه مې ولیده نبی علیہ السلام وی راځئ چې ورشو چې لاړه دا خیمه دې د هوټل غوندې شکل لره یعنې چې څوک به د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته راتله دا په دې منځ کې وه د هغې وخت هوټل و د هغه وخت بس هوټل و هلته به چې خلکو سره خوراک شوي نه خو دومره نه شو وړی ځکه 8 ورځې مزل و نو دلته به سره خوراک ختم دې خیمې والا ورباندې د خوراک شیونه خرڅول او هغوی به روپۍ ورکولې مکې مکرمې نه به چې راتله نو هم دقسې معامله وه رسول الله مبارک ورغی او د هغې خیمه چې چا د خوراک چې چا خرڅو د هغې بیبي نوم دی ام معبد رضی الله تعالی عنها نو هغه رسول الله مبارک ورغی وی بیبي څه د خوراک شیونه لرې هغې ورته وی قربان خوراک شیونه وو خو ستاسو نه مخکې یو قافله راغله او هغې باندې مغه شیونه خرڅ کړو نو هېڅ شی نشته نو وی څنګه نشته ستا په دې خیمه کې هغه اخري سر کې چې وزه ولاړه ده هغې ورته وی قربان دا وزه شودې نه کوي د 2 وجو نه یو خو یې بچی نه دی پیدا وچه ده دویمه دا ده چې د وښو سږ کال بارانونه کم شوي دي د وښو ځای ډېر لرې دی دا دومره کمزورې ده چې د وښو ځای ته تللی نه شي نو ځکه د رمې نه پاتې ده دومره کمزورې مال بیا کله شوده کوي رسول الله مبارک فرمایل که زه ستا د دې کمزورې او د وچې وزې نه شودې واخلم ستا اجازه ده نو هغې ورته وي چې اخیستی شي واخله رسول الله مبارک ورغی وزې راوویسته او په هغې باندې لاس مبارک راکش کړم هغې باندې غوښه راغله په غولانځ یې ورته لاس راکش کړم او هغې کې شوده پیدا شو رسول الله مبارک ورته وفرمیل ام معبد ورشه یو لوښی راوړه سیرت ابن هشام لیکلي دي لاړه د لرګي یو کاسۍ راوړه دومره غټه کاسۍ راوړه چې د 100 نفرو خوراک پکې ځای ده هغې ورته ډک کړه د شودو نه بیا ورته وی ګډي راوړه ګډي ورته ډک کړه څومره چې لوښي وو بیا ورته وی یو لوښی راوړه چې موږ یې وچ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مخ ویله دا وچ کوي قربان تی اول وسکه ویله نه ساقي القوم آخرهم شربان قانون دا دی چې په بل څوک باندې ساقي به ټولو کې آخر کې چې کا کوي چې څوک په بل خوري نو دی به په آخر کې کله چې ملګري ماړه شو رسول الله مبارک ته لاړه هغه وخت سره چې د دوی سره کمې پیسې وې هغې ورکړې رسول الله مبارک مدینې منورې ته لاړ نو دا د رسول الله مبارک دغه لاس مبارک